حامد کرزي ویلي چې یوازې تعلیم او زده کړې مو د نورو له احتیاج خلاصوي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د ښوونځیو پر پرانیستلو ټینګار کړی دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د پردیو له احتیاجه د خلاصون یوازینۍ لار زده کړې او تعلیم دی او نوي حکومت ته پکار ده چې د نجونو او هلکانو پر مخ په مساویانه توګه د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هغه همداراز ویلي چې د بیان ازادي په هیواد کې شفافیت او پرمختګ تنظیموي. نو له همدې امله یې له خبریالانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. حامد کرزي همداراز ویلي چې خبرې او د نظر څرګندول د افغانانو په بشري حقونو کې راځي چې درناوی ورته اړین دی. تر حامد کرزي وړاندې ګڼو نورو افغان پخوانیو او اوسنیو سیاستوالو هم د ښوونځیو د پرانیستلو او د زده کړو ته د اجازې ورکولو غوښتنې کړې ده. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.